Hello dear viewers, I am Mr. Shakib. I came again you with another new and very important video about vocabulary for names of a family, which every time used in our conversation. And we will explain into this video that how we can use Pashto names of a family in English language. So left with us, and if you didn't subscribe our YouTube channel, so subscribe and like it until new videos which were made reach you. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ښاغلی شکیب یو ځل بیا د یو بل نوي او ډېرې مهمې ویډیو سره چې د یو کورنۍ د نومانو په اړه ده، کوم چې زموږ په ورځني خبرو اترو کې هر وخت استعمالیږي یا استعمالیدلی شي، ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم. او موږ به په دغه ویډیو کې تاسو ته دا تشریح کوو چې موږ څنګه وکولی شو پښتو هغه نومونه چې د یو کورنۍ په اړه وي په انګلیسي ژبه کې استعمال کړو. خو دا خبره زه تاسو ته بار کوم چې که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب او لایک کړی، نو هیله کوم زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب او لایک کړئ، مننه. نو اوس راشئ چې تشریح د وکابلري وکړو. خو اولا زه باید دا خبره وکړم چې دغه نومونه چې د یو کورنۍ په اړه وي و درې ډوله ته ویشل کېږي. مثلا اول ډول names for male، یعنی هغه نومونه چې د نارینه‌و لپاره دي چې هغه دا ډول دي. for example grandfather، یعنی د پلار چې موږ ورته نیکه وایو، خو بعضې خلک بیا ورته بابو وایي. خو هر څوک په خپل اصطلاح خبرې کوي، ځکه په پښتو کې اصطلاحات ستا رقم بعضې کسان بیا د پلار ته نیکه او د مور پلار ته بابو وایي. خو دواړو ته که د مور پلار دی یا هم د پلار grandfather په انګلیسي کې ورته ویل کېږي. grandson لمسی، یعنی د زوی یا هم د لور زوی ته په انګلیسي کې grandson ویل کېږي، یعنی چې هلک وي نه انجلۍ. father یعنی پلار ته په انګلیسي کې father ویل کېږي. خو ناسکه یعنی میراثي پلار ته بیا په انګلیسي کې stepfather ویل کېږي. د سکني او ناسکه تعریف به راشي انشاءالله. او هغه پلار ته چې پلار یې نه وي خو په پلاروالي یې نیولی وي، یعنی د دې ماشوم روزنه یې په غاړه اخیستې وي. مثلا لکه استاد چې موږ روحاني پلار هم ورته وایو، هغه ته بیا په انګلیسي کې godfather ویل کېږي. brother ورور، هغه ورور چې سکنی وي. سکنی دا معنا چې مور او پلار یې سره یو وي، ځکه میراثي یعنی ناسکه ورور ته په انګلیسي کې step brother ویل کېږي. ناسکه ورور یعنی د سکني ورور خلاف چې مور او پلار یې سره یو نه وي. دا د سکني او ناسکه په منځ کې توپیر او فرق دی. او هغه چې ورور یې نه وي، صرف په ورورولۍ یې نیولی وي، هغه ته بیا په انګلیسي کې god brother ویل کېږي. son یعنی سکنی زوی، کوم چې خپل زوی وي، خو ناسکه زوی خو انشاءالله هر یو یې پیژني، یعنی یو شخص راولاړ شي داسې یوه ښځه په نکاح کړي چې خاوند یې مړ شوي وي او دغه ښځه د هغه مړ شوي خاوند څخه یو زوی هم لري. دغه زوی ته په پښتو کې ناسکه زوی او په انګلیسي کې بیا ورته step son ویل کېږي. او هغه ته چې زوی یې نه وي خو په زویوالي یې نیولی وي، مثلا د دې ماشوم تغذیه یا تربیه یې په غاړه اخیستې وي، لکه استاد یا هم دایي، هغه ته بیا په انګلیسي کې godson ویل کېږي. husband خاوند، یعنی موږ په خپل اصطلاح کې ورته میړه وایو. uncle کاکا یا هم بعضې تره ورته وایي، یا ماما، دواړو ته انکل ویل کېږي. نو جلاوالي به یې څنګه کوو؟ یعنی انکل اکا ته هم ویل کېږي او ماما ته هم ویل کېږي. نو د دې دوو ترمنځ به توپیر څنګه کوو؟ خو زه دا درته وایم چې جلاوالي بیخي بې انتهایي اسانه دی. د انکل سره صرف paternal چې معنا یې د پلارنۍ یعنی د پلار لخوا دا اضافه کړه، او د دغه انکل سره maternal چې معنا یې د مورنۍ یعنی د مور لخوا اضافه کړه. خپله به ته دا فیصله وکړه چې انکل paternal اکا ته په بل اصطلاح تره ته یعنی هغه چې د پلار ورور وي ویل کېږي، او انکل maternal بیا ماما ته ویل کېږي، یعنی هغه څوک چې د مور ورور وي. cousin د کاکا یا په بل اصطلاح د تره زوی یا د ماما زوی، دواړو ته په انګلیسي کې cousin ویل کېږي. خو که د دوی دوو په منځ کې فرق کوئ، هغه فرق دی چې په کاکا او ماما کې وکړئ. مثلا دلته بیا د اکا زوی د پلار وخوا ته ځي او د ماما زوی بیا د مور طرف ته ځي، ځکه خو ماما د مور ورور دی. نو paternal د کاکا د زوی سره او maternal د ماما د زوی سره اضافه کوي. nephew وراره یا خوریی، یعنی د ورور یا د خور زوی ته ویل کېږي. father in law خسر، چې دا خو داسې یو عام او مشهور لفظ دی چې هر څوک یې پیژني، او په هر اصطلاح چې زه ګمان کوم خسر ورته ویل کېږي. brother in law اخښي، یعنی د کوژدنې ورور. baby ماشوم، یعنی وړوکی ماشوم کوم چې د یو څو میاشتو وي یا د یوه کال. siblings ورونه، یعنی ټول ورونو ته siblings ویل کېږي په انګلیسي. masculine دا هم نارینه ته ویل کېږي. دوهم ډول names for female، هغه نومونه چې د ښځینه‌و لپاره دي، هغه دا دي. for example grandmother انا، یا په بل اصطلاح مورکه، یعنی د مور یا د پلار مور ته په انګلیسي کې grandmother ویل کېږي. mother سکنی مور،
چې دا لفظ زه ګمان کوم ټوله پښتانه همدا مور ورته وایي. خو ناسکه مور ته بیا په انګلیسي کې سټیپ مادر ویل کېږي او هغه چې مور یې نه وي صرف په موروالي یې نیولې وي، یعنی د دې کوچني روزنه او تربیه یې په غاړه اخیستې وي، لکه استاذه یا دایي، هغې ته بیا په انګلیسي کې ګاډ مادر ویل کېږي. ګرینډ ډاټر لمسۍ یعنی د زوی یا د لور ته په انګلیسي کې ګرینډ ډاټر ویل کېږي، یعنی چې نجلۍ وي نه هلک. ډاټر لور یعنی سکنۍ خپله لور ته په انګلیسي کې ډاټر ویل کېږي. سیسټر سکنۍ خور، خو ناسکه خور ته بیا په انګلیسي کې سټیپ سیسټر ویل کېږي او هغه چې په خوروالي یې صرف نیولې وي خور یې نه وي هغې ته بیا په انګلیسي کې ګاډ سیسټر ویل کېږي. وایف میرمنه یعنی نکاح شوې ښځې ته په انګلیسي کې وایف ویل کېږي. نیس خورزه یا وريره یعنی د خور یا د ورور لور ته په انګلیسي کې نیس ویل کېږي. اونټ عمه یعنی د پلار خور ته یا خاله ته یعنی د مور خور ته په انګلیسي کې اونټ ویل کېږي. خو که تاسې غواړئ په دې انګلیسي کې د خاله او د عمه په منځ کې فرق وکړي، هم هغه مخکینی فرق کېدی چې مخکې د کاکا او ماما په نومونو کې تیر شو او دلته زه بحث ضرورت نه وینم. مادر ان لا خواښه چې دا هم یو عام او مشهور لفظ دی. سیسټر ان لا خوشین یعنی د کوژدنې خور. ویډو کونډه ښځه یعنی هغه ښځې ته ویل کېږي چې خاوند یې مړ شوی وي. فیمینین دا هم مؤنث یعنی ښځې ته ویل کېږي. دریم ډول names in which both are partners یعنی هغه نومونه چې دواړه ښځه او نر پکې شریکان دي. For example grandparent نیکه او انا دواړو ته ویل کېږي، یعنی چې دواړه یو ځای یادېږي نو په دغه لفظ سره نومول کېږي، هر یو ته جلا جلا نه ویل کېږي. married واده شوی نر یا واده شوی ښځه یعنی چې واده یې کړی وي، هر یو چې وي married ورته ویل کېږي. children ماشومان عام ته دي که هلکان ماشومان وي یا نجونې. childhood ماشومتوب. ګرانو کتونکو په دغه وکابلري کې یو څه نور زیات مهم لغتونه چې د دغه مخکې لغتونو سره تړاو هم لري او بل دا چې زموږ په روزمره کانورسیشن یعنی خبرو اترو کې زیاتره استعمالیږي، هم راسره زده کړئ. مننه. فاستر فاميلي یعنی رضاعي کورنۍ. ګرانو کتونکو رضاعیت خو دې ته ویل کېږي چې یوه ښځه د بلې ښځې یو بچي ته چې د 2 کالو په موده کې کم وي خپلې شیدې په دې خاطر ورکړي چې هغه وږی وي، نو دغه شیدې ورکوونکې ښځه او د دغه ښځې بچیان د دغه ماشوم رضاعي کورنۍ بلل کېږي او قانون یې هم داسې دی لکه دغه ماشوم چې خپل د دغه ښځې اصلي زوی وي. فاستر مادر رضاعي مور. فاستر فادر رضاعي پلار. ډیورس طلاق یعنی جدایي ته ویل کېږي. ټوین دوه جفت یعنی جوړه شان ته ویل کېږي. بادز دا هم جوړه یعنی جفت شان ته ویل کېږي. ریلیټیو خپلوي یا دوستي ته ویل کېږي، یعنی قرابت په انګلیسي کې ریلیټیو ویل کېږي. ریلیشنشپ دا هم قرابت یا خپلوي ته ویل کېږي.